زعفران د نړۍ تر ټولو ګرانبیه ګل دی چې د روزلو او ټولولو نږدې ټول کارونه یې په لاس ترسره کېږي. زعفران خپله نورو خوراکي توکو ته خوند او رنګ ورکوي، وازګې له منځه وړي او په وینو کې د کلسترول د زیاتوالي مخه نیسي، ذهني آرامتیا رامنځته کوي، اشتها زیاتوي او د پوستکي، سترګو، زړه او سرطاني ناروغیو مخه نیسي. حافظه قوي کوي او د وینې فشار په ټیټولو کې پوره مرسته کوي. کله زعفرانو په خوړو کې ګټه واخیستل شي، هضم اسانه کوي، معده قوي کوي او دردونه یې له منځه وړي. پر زعفرانو وروستیو څېړنو ښودلې چې زعفران د ستړیا او خفګان د له منځه وړلو خاصیت لري. له دې مخکې هم په سنتي طب کې زعفرانو ته خوشحالونکی او د خوښۍ راوړونکي نوم کارول شوی دی. په افغانستان کې هم زعفران کرل کیږي. دغه بوټی د لومړي ځل لپاره په هرات کې وکرل شو، چې اوس یې ډیری وګړي د کوکنارو او نورو نشهیي توکو د کر او تولید پر ځای زعفران کوي او دغه کار دوی ته نړیوال شهرت هم ورکړی دی. په لومړیو کې د افغانستان زعفران یوازې ایران ته صادرېدل او له هغه ځایه په نړیوال مارکیټونو کې د ایراني شرکتونو په نومونو خرڅېدل چې د کیفیت او ارزښت جایزه یې هم د ایرانیانو وي. خو په وروستیو کې ایټالیا، هسپانیا او هند ته هم ډیر زعفران صادر شول. له دې وروسته د افغانستان زعفرانو په جرمني، سویډن، امریکا، فرانسې او تاجکستان کې هم بازارونه پیدا کړل او اوس تقریبا په ټوله نړۍ کې د افغانستان زعفران ځانګړی نوم لري. ځکه د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او شهرت له کبله چې لري د تیر کال د ذایقې او کیفیت د نړیوال انسټیټیوټ لخوا چې مرکز یې په بروکسل کې دی د دریم ځل لپاره د نړۍ لومړی مقام خپل کړ. د معلوماتو له مخې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 ټنه زعفران تولیدېږي. اوس مهال په افغانستان او نړیوال بازار کې د 1 کیلو تولید شویو زعفران بیه د 1400 څخه تر $3000 ترمنځ ده. که څه هم په دې وروستیو کې په پکتیکا، پکتیا، فراه، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زعفرانو بوټي آزمویل شوي دي چې ښه حاصل هم ورکړی دی. خو که په زعفرانو پانګونه وشي، د زعفرانو کښت به ډیر شي او هغه سیمې چې په کوکنارو لړل شوي دي له دغه بد بوټي به خلاص شي. زعفران به پکې وکرل شي او کوکنار په پرتله ډیر ګرانه بیه او ښه حاصل هم لري. دا چې نشهیي توکو زموږ ډېر ځوانان هم روږدي کړي او هر ښار مو له روږدیو ډک دی، نو د زعفران له کار سره به دغه بدمرغي هم پای ته ورسیږي. د خلکو په ځانګړي ډول د بېوزلو او غریبو بزګرانو ژوند به ورسره ښه شي او اقتصاد ګراف به لوړ شي او له دې سره به مو کورني حاصلات هم لوړ شي. نو که چیرې په هره سیمه کې بزګرانو ته د زعفران کرلو زمینه برابر شي، هغوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي، د اوبو رسولو سیستمونه، د اوبو بندونه او په کرنیزو ځمکو کې بزګرو ته د زعفرانو د کښت زمینه برابر شي، نو دغه بوټی به نور هم ښه حاصل ورکړي او د خلکو وضعیت به ورسره ښه شي. حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندویه موسسې باید د بزګرانو تخنیکي ستونزې ورحل او د هغوی ملاتړ وکړي. دا چې زعفران بوټي په ډیر وخت کې حاصل ورکوي، باید د کروندګرو د غربت مخه ونیول شي، هغوی ته برابر پورونه ورکړل شي او مرستې ورسره وشي.